عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ بیاست. کوم واقعیت په ولایت کې منتصفه ولا په جاپان ایکسپریس ورګاډي باندې چې حمله کړې ولا ادعا کوي چې په هغه ورګاډي کې 1500 مسافر کسان موجود وو. حکومت عملیات ورباندې وکړل، نیول شوي کسان مسافر یې بیرته کوټې ته واپس ولېږدول. راځئ دا ویډیو راسره وګورئ تر څو تاسو ته هم پر معلومات حاصل شي. دا هغه مسافر دي چې له محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي تر خوشي کېدو وروسته کوټې ریلوے سټیشن ته ورسېدل. ډیر زیات او په وسله سنبالو هغوی حمله وکړه، خلکو ته ډیر تاوان ورسول، خلک زخمیان شوي، څوک مړه شوي. زخمی हुए लोग कुछ फौत हो गए. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې له محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي یې ګڼ مسافر خوشي کړي او یو شمېر وسلوال یې وژلي. په بلوچستان لیبریشن آرمي وایي 10 پوځیان یې وژلي او ګڼې ولسي کورنۍ یې خوشي کړي دي. امنیتي چارواکو د نومونو نه خپرولو په شرط د مارچ په 12مه مشال ډیو ته وویل چې د بلوچستان په کچې بولان ضلع کې د بلوڅو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن د مارچ 12مې په سهار هم روان وو. د چارواکو په خبره د ژغورل شو مسافرو یو اورګاډی کوټې ته رسېدلی دی. دا تر هغه وروسته ده چې له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا BLA وسلوالو د مارچ په 11مه له کوټې څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکی اورګاډی جعفر ایکسپریس په بولان کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړ. هغه ډله ادعا کوي چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتېري یې یرغمل کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 100 زیات ولسي وګړي خوشي کړي. یو مېرمن چې نوم یې نه دی معلوم وایي چې په محاصره شوي ریلګاډي کې د دې زوی هم دی. نوموړی په کوټه کې د ریلګاډي سټیشن چارواکو ته وایي چې که تاسو ته معلومه وه چې حالات ښه نه دي نو ټول ریلګاډي به مو درولې وي. موږ ته به دې ویلې وې چې ګاډی نه درځي. زه تا ته سوال کوم چې زما بچی مال راوله چې حالات دومره خراب نو تا ریلګاډي ولې نه بندول؟ ریلګاډي به دې بند کړې وې. د مشال ډیو لخوا ټول کړي معلومات ښایي چې په هغه اورګاډي کې نږدې 1500 کسان سپاره وو. بلخوا د بلوچستان حکومت چارواکي وایي چې دوی د حالاتو سمولو خپل ټول کوششونه کوي. एक सख्त वक्त है دا په ټول قام یو سخت وخت راغلی دی. په بلوچستان کې چې زمونږ کوم امنیتي حالت دی هغه ډیر ښه نه دی، خو د هغې هم خپل عوامل دي. د بلوچستان حکومت سره چې څومره هم امنیتي مشینري ده نو خپل غټ کوشش کوو چې دا ښه کړو، इसको इम्प्रूव करें. BLA د مارچ په 11مه پر ټولنیزو شبکو په خپرې کړې اعلامیه کې د پاکستان حکومت ته 48 ساعته وخت ورکړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د بلوچستانو سیاسي بندیان، مقاومتي غړي او په زوره لا درکه کړل شوي کسان دي سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. د پاکستان حکومت د هغو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کورو چارو پاکي وزیر محسن نقو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخت خپل جنګ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی.